حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله عنه د مکې د مشرکانو د ظلم او ستم له امله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شمول زیات شمیر مسلمانانو مدینې ته هجرت وکړ. څه موده تیره شوه خو متاسفانه په مهاجرو کورنیو کې د چا اولاد پیدا نه شو. نو د اسلام دښمنانو یهودو دا پروپاګانده خپره کړه چې موږ په مسلمانانو باندې کوډې کړي دي او د هغوی د نسل لړۍ مقطع کړې ده. د یهودو په دې خبرو باندې اگر که د مسلمانانو باور نه کېدو خو بیا هم د هغو په ناوړو تبلیغاتو باندې ځورېده. په همدې دوران کې یوه کورنۍ نوې مهاجره شوه او په هغه کې یو هلک وزېږېدو. مسلمانان چې خبر شول هغه یې راواخیست، د مدینې په کوڅو کې په داسې حال کې وګرځاوه چې د تکبیر نارې یې پورته کولې. په پای کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حضور ته راوړ. سرور عالم صلی الله علیه وسلم هغه په غیږ کې راپورته کړ، بیا یې یوه دانه خرما راوغوښتله. هغه یې په خپله مبارکه خوله کې وژول او د هغې ماشوم په خوله کې یې ورکړه. د خیر او برکت دعا یې ورته وکړه او بیا یې ماشوم د مور په غیږ کې واچوه او په دې ترتیب یهودو مخونه تور شول او د پروپاګند توپان غلی شو. دا بختور ماشوم چې لومړی خواړه د سرور کائنات صلی الله علیه وسلم د مبارکې خولې لاړې وې او د هغې په زیږېدو سره د یهودو پروپاګندونه خنثی شول او د مسلمانانو د خوښې موجب وګرځېدل. د حضرت زبیر بن عوام رضی الله تعالی عنه د حضرت اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنه د سترګو تور حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه. عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه له رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره د قرابت او خپلوۍ څو پیوندونه لرل. یو دا چې د هغې پلار زبیر بن عوام رضی الله تعالی عنه د حضرت صفیه بن عبدالله زوی او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د تره زوی و. دویم دا چې په قدسي بن کلاب کې د هغې نسبي لړۍ له رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره نښتله. دریم دا چې حضرت زبیر بن عوام رضی الله تعالی عنه د حضرت خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنه وراره و. دغه کم سن صحابي که څه هم د روایاتو په اختلاف 9 یا 10 کاله عمر تیر کړی و چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له دنیا نه رحلت وکړ، مګر د قرابت د متعددو پیوندونو لرلو له امله به زیات وخت د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په کور کې اوسېدو او څنګه چې د قوي حافظې او د ښه ذهانت خاوند و، نبوي اقوال او افعال په ذهن کې کېناستل. د دواړو جهانونو د سردار صلی الله علیه وسلم له رحلت نه وروسته عبدالله بن زبیر رضی الله عنه د راشدینو خلفاو په دور کې په اسلامي غزاګانو کې په پوره میړانه او شهامت سره برخه اخیستله او د اسلامي لښکرو د سپه سالار لقب یې وګاټه. عبدالله بن زبیر رضی الله عنه ته اگر که ډیر فرصت په لاس نه ورغلی چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه په مستقیم ډول زیاته علمي استفاده وکړي، خو بیا هم څنګه چې د پلار حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنه، د مور حضرت اسماء رضی الله عنه، نیکه حضرت بکر صدیق رضی الله عنه او ترور حضرت عایشه رضی الله عنه په غیږ کې روزل شوی و. له دې عمله په بېلابېلو دیني علومو کې یو ښه عالم ورڅخه جوړ شوی و. د قرآن مجید قاري و عالم و. حضرت عبدالله بن عباس په د هغې د حسن قرائت ستاینه کوله. په صحیح بخاري کې له هغې څخه د ځینو آیاتونو تفسیر نقل شوی دی. په 13 هجري کال کې چې کله امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ځینو صحابه کرامو ته د قرآن کریم د تدوین او د راغونډولو وظیفه وسپارله، په هغو کې یو تن حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه و. له هغې څخه 33 حدیثونه روایت شوي دي. د علم فضیلت او کمال ترڅنګ ډیر لوی زاهد او عابد هم و. زیاتره وختونه به یې ټوله شپه په قیام او ورځ په صیام تېروله. په داسې خشوع او خضوع سره به لمونځ کوو چې که به ولاړ و د یوې بېروحې ستنې ګمان به دې ورباندې کېده او که په سجده پروت و نو د رخت یو غورځېدلي تان غوندې به ښکارېدو. حضرت عبدالله بن عباس ویل که غواړئ د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لمونځ ووینئ نو د ابن زبیر لمانځه ته وګورئ. ابن اسیر رحمت الله علیه وایي ډېر ځله به داسې پېښېدله چې نورو خلکو به سوره بقره ټوله لوستله، خو د ابن زبیر رضی الله تعالی عنه رکوع به نه ختمېده. عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه په ژوند کې له بې شمېرو ستونزو او تکلیفونو سره مخامخ شو، خو هیڅ یو کړاو او د هغې په عزم او حوصله کې سستي رانغله. د خلافت تقریبا 12 کلنه موده یې په مسلسلو کړاوونو او غمونو کې تېره کړه. د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه له شهادت نه وروسته چې کله د مکې خلکو د خلافت لپاره حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله عنه سره بیعت وکړ،
یزید له شام نه د مقابلې لپاره لښکر ولېږه. د لښکر مشر حسین بن نمیر و. د بن قبیس پر غره باندې موضع ونیوله او مکه یې محاصره کړه او د کعبې پر ودانۍ باندې چې د هغې تر څنګ حضرت ابن زبیر رضی الله تعالی عنه خیمه نصبه کړې یوه تیږې ورولې، مګر دغو سختو حالاتو ونه شوه کړای چې د حضرت ابن زبیر رضی الله تعالی عنه په عزم کې تزلزل راولي. له خیمې څخه به وتو او په کعبه کې به په لمانځه مشغول و. د یزید له وفات نه وروسته کله چې عبدالمالک بن مروان پر مکه معظمه باندې د حملې کولو لپاره حجاج ته وظیفه ورکړه، حجاج په 2 هجري کال کې د ذوالقعدې په میاشت کې مکه محاصره کړه او پر بیت الله باندې به یې تیږې ورولې چې تقریبا 9 میاشتې دوام وکړ. خلک د ډېرې لوږې له امله پرله پسې حجاج ته ثقفي تسلیم شول او ابن زبیر رضی الله تعالی عنه چې په دغه وخت کې عمر تقریبا 70 کالو ته رسېدلی و یوازې پاتې شو. البته صرف څو کسان ورسره وو. په دې حالت کې د خپلې مور حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی الله تعالی عنه څخه چې د هغې عمر د 100 کالو په شاوخوا کې و پوښتنه وکړه. مور یې د محاصرې 7 میاشتې تېرې شوي دي، زه یوازې پاتې یم. حتی خپل نږدې کسان هم د لوږې له سختۍ نه راڅخه لاړل او حجاج ته تسلیم شول. ما ته څه مشوره راکوي؟ حضرت اسماء رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل: زویه ته له ما څخه په خپل کار ښه پوهیږي. که ځان درته په حق ښکاري نو د حق په لار کې د شهادت تر وخته ثابت قدمه اوسه. حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله عنه وویل: زما پاڅون د حق په خاطر دی. زه له مرګه نه ویریږم، خو دا ویره را سره ده چې که دښمنان به له مرګ څخه وروسته زما اندامونه ټوټې ټوټې کړي او بیا به مې په دار وځړوي. حضرت اسماء رضی الله عنه وویل: زویه کله چې پسه ذبح کړی شي نو بیا که د هغې پوستکی وویستل شي او یا یې اندامونه ټوټې ټوټې شي د هغې څه پروا ده؟ ته د الله په توکل سره ووځه. د مرګ له ویرې د غلامۍ ذلت مه قبلوه. په خدای قسم د عزت مرګ د ذلت له حکومت نه ډېر غوره دی او د حق په لار کې په تورو سره ټوټه ټوټه کېدل د ګمراهانو له غلامۍ نه زر کرته ترجیح لري. حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله عنه عرض وکړ: مورې ما همدا غوښتل. الحمدلله چې ستا حوصله تر ما لوړه ده. خدای دې وکړي چې زما له شهادت نه وروسته هم خپله حوصله ونه بایلي. په خدای قسم دی چې ما هېڅکله بدي نه ده کړې. پر کومو مسلمانانو مې ظلم نه دی کړی، کوم تعهد مې نه دی مات کړی، په امانت کې مې خیانت نه دی کړی او د خدای له رضا نه پرته مې بله هیله نشته. په پای کې حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل زوی په تندي ښکل کړ او د خیر دعا یې ورته وکړه. رخصت یې کړ. حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله عنه د شامي لښکرو په مقابل کې په میړانه وجنګېدو او په پای کې شهید شو. حجاج بن یوسف د هغې مطهر جسد په دار وځړاوه. د شهادت په 3مه ورځ حضرت اسماء رضی الله عنه هغه ځای ته ورغله چیرته چې حضرت عبدالله په دار ځړول شوی و. حجاج هم هلته موجود و. حضرت اسماء رضی الله عنه هغې ته په خطاب کې وویل: آیا د دې سپاره د کوزېدو وخت نه دی رسېدلی؟ ورپسې په پوره بې پروایۍ سره وویل: تا د ابن زبیر دنیا خرابه کړه خو ده ستا آخرت خراب کړ. بیا وروسته حجاج د هغې پاک جسد د هغې مور ته وسپاره او په حجون کې خاورو ته وسپارل شو.